څه کوې مورې؟ ما درته وایي چې زه بکسه کې کپړې ږدم نو بیا دې روغو ته کښېنم. خیر دی بچې ته په قلاره کښېنه خو دا څلور شپږ لوښي دي زه به وینځم که نه. راپاسه مورې راپاسه. ډېره زورورې بچې نو وای خدایا دا عمر ستا د کارونو کولو نه دی مورې نه ته په ارام کښېنه. بچې لور خور د پردي کوري ته به اخر تر څو دلته ناسته یې لورې څه خو یم چې زما به درپسې جبې شي. اول خو زه د دې کور اډو زمانه زه خپله خوږه مور پرېښودی شم او که زه لاړم شم نو زما په ځای به بله لور راشي. بله کومه لور؟ شه زه یادومه مورې زما ډېره خوښه ده. زه وایم چې لالا له به وغواړو. السلام علیکم او السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر په سلامونو کور ته راننوتې. دی خیر خو دې څه چل دی؟ بیبي کله کله د سلامونو سخاوت هم ښیي که نه کېدای شي چې ما ته پته ده مورې د دې سلامونو پسې څه غرض دی که نه اوس به پته ولګي. خورې ما خو یې ته ډېره کمک ته خو ډېره هوښیاره وختې وې جینې د چا لورې ستا د پلاره ښه دومره هوښیاره جینې هم زما د پلار لور کېدای شي ښه او بیبي ای بیبي خبره کوه که نه څه چل دی؟ داسې کار دی که نه چې د یو سلګون سوال دی ډېرې ضروري مې پکار دي. سلګون خو ما سره نشته خاني دقه 15 روپۍ دي را سره. نو دا 15 روپۍ خو تا سره دي که نه درته د بکسې نه راواله که نه ګوره سوان زلمې زویدی دی په تش جیب ګرځي بده خبره ده که دا خلک به څه وایي؟ خلک به دا وایي چې مور او پلار مې په خپله غریبۍ کې سبق وایي او دی نه وایي. خلک به دا وایي چې ځوان زلمې زوی ورته بېکاره بېروزګاره ګرځي او څه کار روزګار نه کوي. خلک به دا وایي چې پېغله خورې په کور ناسته او د ده سره اډو صفي کار نشته. او ته خلک څه کوې؟ نو زه څه وکړم څه کار روزګار وکړم دلته په دې کلي کې کارخانې لګېدلې چې زه پکې کار وکړم زما یار دوستاخې به دې مې شته اخر زما پیسو ته ضرورت کېدی شي. نو ګوره بچې اخر پلار درله د کمې نه راوړي. دغه یو څو کاغذه پنشن دی او دا یو ټل ټوکړه چې زموږ ګزاره پرې روانه ده. بیبي زه خیر دی نن راله که په ایماندارۍ کې دنه بیا وغواړم لس پکې کمې را خیر دی. یا خدایا زه به ما سره نشته او دی بیا بکه بکه کوي. ښه ده نو یو ځل راته په خوږو سترګو ګوره بیبي کېدای شي چې بیا دې یادېږم زه همیش دپاره ځم. بیبي نو ګینې ځم ځه نو رښتیا ځم ځه نو ګینې لاړ شم زه به ته یم خدایا پاکه نو چې د ده په ځای دې راله یو بله لور راکړې وي نو څونه به ښه وه. خیر دی بیبي پوه به شي په خپله به ټیک شي. حاجی سلام علیکم. وعلیکم السلام. راورسېدې جانانه راځه کښېنه هلته. نه که نه نو زه خو کېناستو نه یم راغلي چې خو کار دی راغلي ما چې په وخت ځان ډیوټۍ ورسو. شاباش بچو کوم سړی چې د وخت پابندي کوي نو هغه همیشه کامیاب وي. ته بس ټیک ته استاد یو خطه جوړې راته راوړه که نه چې بس ګنجې پیو ما بخې په تېرې کړم چې بس په مخې ته بېغمه کړم. وه جانانه او زما ساده جانانه ما ته څه خټو لوټو ته خو نه یې راغوښتی کار در باندې زده کوم. اول به ما ته ګورې چې زه څه کوم. ښه او ګوره ما ته داسې مه ګوره لاندې ګوره. اول به ناپ اخلي بیا به کپړه کټ کې او بیا به په ماشین باندې کندې. پوه شوې؟ دا څه دومره ګرانه خبره خو نه ده استاد اخر لسم پاس یم او زما غوندې تعلیم یافته سړي چې څه نه کړی بیا ولې کار په داسې ختمېږي. و بچو د دې دا مطلب خو نه دی ګنې چې لسم جماعت دې پاس کو د دنیا ټول کارونه دې زده کړل. فلحال ته داسې وکړه بچو چې دا کمیس واخله او دې ته دا بټنې ولګوه. ټیک شو. ما له راکړه یوه دلته سم ګوره یوه دلته او دوه به یې لستوڼو کې واچوې. ټیک شو. پوه شوې؟ ټیک شو. دا والا بوټ او دا ستنه. ټیک شو. اول ته دیوال ته ډډه ولګه. تا دا رډو سره به کښېنم خیر. ښه دا رډو سره کښېنه ښه په ارام هلته کښېنه. ټیک دی. او د ریډو لم ټک ورکړه. ښه ښه به ټیک ده. دا ولې نه غږېږي؟ بجلی نشته څه؟ تا وې ټک ولې ورکړم ما ولې ټک ورکړو که نه. یاره ته عجیبه سړی ما درته وایي چې دا ریډو ولګوه. رډو لګوم. ولګېد کار هم کوه او سندرې مه
السلام علیکم ګل خان استاد. وعلیکم السلام خان په خیرونو په خیرونو بخیر هلکه جانانه پاسه کوي خان ته بنچ کې ایږده. خان سلام علیکم. وعلیکم السلام کې بچو بجش تقریبا. ګل خان استاد څه دی؟ خیمه خان شاګرد جوړځان له پیدا کو. او خان ما وی چې کار به مې زده کړي او کله کله ځم خوب بدله ښار ته ځم نو دکان به مې بند و چې دکان پرانیسته یې خان نو ګاډ به واپس مې. هلکه دا د تازهدین زوی نه دی؟ او خان زمان ته شک دی. هلکه پلار دې څنګه دی ښه دی؟ نن سبا ډاکټر نه ناجوړه خو نه دی. نه خان وګورم ته. خان دا راته وایي چای به کمیس کې تورې او کشنې. نه مهرباني چیمز کړي. هلکه ګولې دا کپړه استاد له. همدا خبره ما کوله خان دا ولې استاد ډېره ګل خان استاد دا کپړه چا د بار رسول ده. نو ما یو جوړه وماله وګڼې یو داسې د فینش په وکړ یو خړې مې دی یو جوړه باغله مې دی. ډېره ښه ده خان. بله خان ډېره ښایسته کپړه ده. همدا خبره ما هم خان ته کوله چې ډېره ښایسته کپړه لري. نه خو درته کنه ډېره ښه ده خان چې تیار شي درو به رسي. خبر خواري اوس ډېره وکړه. ډېره قیمتي کپړه ده کنه. همدا خبره در تمام کوله استاد. شغلې شه اجازه دی. په مخه خان په مخه خان. السلام علیکم. هلکه جانانه یا جانانه هغه بټن دې واچولې او که نه؟ یاره استاد ته وګوره چې په دې ستن کې تورې مې شته که نه وګوره. صداقه دا څه دی؟ خواشي غټ پټ سوری دی پکې تا دا ډوکټري نه وال پاړ دی هسې خطا ده. اسی استاد ګورې هغه پخوانی ستنې ګاډي روکې شوې. دا والا پخوانی ستنې ورکې شوې. مې راغلې د جانانه یا لکه چپ شه که نه ریډو خو لګېدلی دی که نه؟ اپوي نه پوي څه دې شوی؟ تا تارن په کوڅه کې خود مې راغلې د جانانه چې جتل کلی دی بسم الله خدایا ته په برکت واچې خدایا. میرا غجی د جانان دې یا لکه چپکېږي او که نه؟ ولې چپکېږي؟ کار کوه کار. تو ګوره څنګه تړی ما لګوله. ټیک ده ټیک ده. مې راغلې اچھا استاد مست تاران په کواچو لخوا کېده خو دې او کنه تا ته څه پته ده تاسو خو د کټوۍ سمساینه نوزګارېږئ دنیا کوم ځای ته ورسېده او تاسو د کلي زنانه چې کوم ځای وایي همالته یئ. خانم څه وایي اخبار؟ وایي چې زنانه اوس جازونه هم چلولی شي. وا دې ورېده؟ ما مې اورېده. او تاسو له چې پیاز وروړو که نه نو هغې ته هم جاړئ. بیخه موزه خو
دا بیس مې ولې وباسې تا باندې څه چلو شو ما تا ته نه وایم دا وګوره ډوکومنټېږي نه نو خیر یې ولیکې خو کینچي راواله او د سر نه یې دا د بوشتو دا جال یې کټ کړه څه چل دی نن خو دې ډېر سینګار نه ضرورت کړی دی ښه اوس به سر هم نه ګومنځ کوم پوره 10 ورځې پس خو ما ته وخت میلاو شو چې زه سر ګومنځ کړم هاي 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 څومره ښایسته زلفې دې لاړې د ویښتو نه دې د لوګو والو تنسته جوړه شوه داسې کله نه کله تور رنګ ورکوه که نه عمر خو یې دومره نه دی مړې دا ته لګي چې ټوله ورځ دې بریتو ته تور رنګ نیولې ښه رښتیا هغه چنې مې سهار راسې نیولې څه شو وختي راغلی 20 روپۍ راکړه خبر اوس د سلو نور ته ورسېده دا خو به ډېره ګرانه شي زه خو وایم چې دې زوی له دې چېرته ښه غوندې نوکري وګوره یعنې ټوله ورځ به همدغسې په کوڅو کې سپي جنګول چرګان جنګول او کونترې الوزول کوي او د خلکو شر بناله پورته راوړي او که نه دا نوکری په لارو کې پرتې دي چې په پلیټ کې وله راوړم ورته یم چې هواله زویه دا نوکري مړه ټول عمر دې په پولیس کې نوکري کړې ده ډېر شی لوی لوی افسران به دې واقف وي خو چا ته زاري مینت وکړه جړه فریاد وکړه چا ته که نه لاړې هغه وخت دی اوس سپایي چې دی که نه سپایي عام لسم پاس برته کېږي خو داسې چل به کوو نو هغه رابعه څه شو دننه کوټه کې دا کتابونه یې راغستي سبق وایي اته زما څادر راکړه زه لږ بار ته ځم ښه